السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم حسن شاید یار نن ویډیو ډیره زیاته زبردست ویډیو ده. نن ویډیو تر اخره پورې ګورئ او په نن ویډیو کې به تاسو ته دا خیمه چې اکثر مرګري خو غواړي چې یار موږ د یوټیوب چینل جوړ کړو، دغه سره ټیلنټ وي، دغه سره آیډیا وي، دغه سره ټاپکس وي او دغه سره یقینا دغه شان 150 خو بیا کله هغه وکړي چې یار زه د یوټیوب چینل شروع کوم، هغه ته دا پته نه لګي چې د یوټیوب چینل لپاره کوم شی نه زما ضروري دي چې دغه شی نه زه ډاونلوډ کړم او په هغې سره د خپل یوټیوب چینل چې کوم دی دا مخکې بوځم. یقینا ډېرې زیاته زبردست ویډیو مې درته راوړې ده. تاسو په نن ویډیو کې زه دا طریقې ښیم چې یار کوم شیونه زموږ دپاره کمپلسري دي، کوم شیونه زموږ دپاره ضروري دي، یا کوم شیونه زموږ دپاره بیسټ یار چې هغه ډاونلوډ کړو موږ او په هغې باندې موږ د خپل یوټیوب چینل وچلوو. په هغې کې که تاسو ټیکنیکل چینل جوړوئ نو تاسو ته به څه پکار وي؟ تاسو ته به پکار وي ایسډ سکرین ریکارډر، ډي یو سکرین ریکارډر او دغه شانه مطلب نور چې کوم زبردست په دې کې سکرین ریکارډرز دي تاسو به هغه ډاونلوډ کړئ. بل چې کوم دی تاسو ته پکار وي کاین ماسټر. کاین ماسټر باندې چې کله تاسو مطلب کله تاسو ویډیو جوړه کوئ تاسو بیا په کاین ماسټر باندې ایډیټ کوئ. بل به تاسو ته پکار وي پیکس لیب. دا یو داسې اپلیکیشن دی چې په دې سره تاسو جوړولی شئ خپل ټایم لاین او بیا د غونډو نه بیسټ کیبورډ چې کوم دی که تاسو غواړئ چې موږ د خپلې ویډیو ټایټل یا د خپلې ویډیو لپاره مطلب کوم ټایم لاین چې جوړو موږ په هغې کې لیکل وکړو نو یقینا چې کله ما چینل جوړ کړی تر اوسه پورې مطلب هغه یوز کوم نو د هغه کیبورډ نوم دی ملټ لینک کیبورډ. دا کیبورډ یو ذات زبردست کیبورډ دی. ما په ویډیو هم جوړه کړې، هغه به هم وګورئ. کوم د غونډو نه زبردست کین ماسټر چې کوم دی، کوم چې کین ماسټر جی بی ټي کین ماسټر دی، یقینا ډېر زیات زبردست کین ماسټر دی. په هغې باندې ما هم ویډیو جوړه کړې ده، هغه ویډیو هم لاندې په چینل کې وګورئ. او پیکس لیب چې کوم دی به تاسو ډاونلوډ کړئ د پلی سټور نه. نو راځئ یار تاسو ته لږه غوندې طریقه خو وښیم چې دا څنګه ډاونلوډ کولی شو او تاسو به د خپل موبایل سکرین ته خو یار که تاسو تر اوسه پورې زما چینل حسن ډیول پر نه سبسکرایب کړئ همدا دغه شان انټرسټینګ ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. ښه یار نو که تاسو ځان له ټیکنیکل چینل غواړئ او یا تاسو سره بل چینل نو په هغې کې به تاسو ته د دې شیانو ضرورت وي. اگر که تاسو ته پته نه وي نو یقینا دا ویډیو به تاسو ته ډېره زیاته پیدا درکړي. زه تاسو ته ښیم یو خو د سکرین د ریکارډینګ کولو لپاره ایزډ سکرین ریکارډر چې کوم دی دا ډېر زیات سیمپل او ډېر زیات ښه سکرین ریکارډر دی. بل ډي یو سکرین ریکارډر چې کوم دی تاسو هم شي استعمالولی. یو خو به تاسو دا بل چې تاسو په اپلیکیشن یا په څه باندې ویډیو جوړه کوئ او هغه اپلیکیشن تاسو کله ګوګل ډرایو ته اپلوډ کوئ او د هغې لینک بیا په ډسکرپشن کې ورکوئ او تاسو سره په موبایل کې ګوګل ډرایو نه وي او تاسو سوچ کوئ چې دا اپلیکیشن دا لینک چې کوم دی دا زه اوس څنګه په ډسکرپشن کې ورکړم نو د هغې دپاره به تاسو ګوګل ډرایو که تاسو سره نه وي تاسو هم ډاونلوډ کړئ. بل ستاسو د ټول ویډیو د ایډیټینګ دپاره تاسو به څه ډاونلوډ کړئ؟ تاسو به ډاونلوډ کړئ کاین ماسټر. اکثر خلک ملګري چې کوم دی نو دغه وی آی وی او ویو ویډیو ورته وایي که څه دغه سافټویر دی هغه استعمالوي نو په هغې کې بیا لاندې د هغو هغه لوګو راځي نو هغه یقینا چې ډېر زیات ښه نه ښکاري، بد ښکاري. بل مډلینګ کیبورډ چې کوم دی په دې په ویډیو هم جوړه کړې دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. دا یو داسې کیبورډ دی په کوم کې چې تاسو ته ډېرې زیاتې لینګویجز چې کوم دي هغه تاسو ته میلاویږي او تاسو لیکل چې کوم دی په دې کې دغه ټول الفاظ چې کوم دی دغه پوره دي او تاسو ته به هېڅ مشکل په دې کې دننه نه وي. بل دا کوم پیکس آرټ کوم اپلیکیشن چې کوم دی تاسو ته ښکاري او دا اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ. دا هم ستاسو تاسو مطلب کله تصویران یا ټایم لاین جوړوئ تاسو سره به دا ډېر زیات هیلپ کوي. بل دا کوم پیکس لیب اپلیکیشن چې کوم دی نو دا د ټایم لاین جوړولو دپاره ډېر زیات ضروري دی. او که تاسو چېرته مطلب اپلیکیشن یا څه جوړوئ او د هغې دپاره ډېر زیات ښکلی براوزر چې کوم دی نو دا ففن براوزر چې کوم دی دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. دا یقینا ډېر زیات زبردست اپلیکیشن دی. او که چېرته تاسو وایئ چې یاره موږ ته ایمیل یا څه راځي او په هغې باندې موږ نه پوهېږو نو د هغې دپاره به تاسو ډاونلوډ کړئ یو ډکشنري. یو ډکشنري داسې زبردست اپلیکیشن دی چې په هغې کې تاسو خپل ټول ایمیل کافي کوئ او هغه تاسو مطلب دغه ته پیسټ کوئ نو تاسو له به یقینا ټوله معنا راوباسي او تاسو ته به هېڅ مشکل نه وي چې تاسو ته څه ایمیلز یا څه راځي. ښه نو دغه پیکس لیب چې کوم دی زه تاسو ته ښیم دا اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ. دلته تاسو ته ښکاري پیکس لیب چې کله تاسو په سرچ کوئ تاسو ته ښکاري دا اپلیکیشن دی. دا اپلیکیشن به تاسو یو ډاونلوډ کړئ. بل دا کوم پکچر آرټ چې کوم دی ټول په پلی سټور باندې موجود دي دا به ډاونلوډ کړئ. دغه شان وایټ سټوډیو به یو تاسو ډاونلوډ کړئ. وایټ سټوډیو کې تاسو ته ټوله ډیټا ښیي چې یار تاسو سبسکرایب څومره دي هر څه به تاسو ته به دې کې ښیي. نو دا د هغو ملګرو دپاره دا ټول ویډیو ما جوړه کړې کوم ملګرو ته چې پته نشته چې یار موږ د دې دپاره کومې اپلیکیشن یې وچلو او د یوټیوب دپاره کومې موږ په یوټیوب کې چینل دی د هغې دپاره کومې اپلیکیشن چې کوم دي هغه موږ انسټال کړو او کومې اپلیکیشن د هغې دپاره ضروري دي.
نو دغه اپلیکیشن دي چې تاسو کوئ د یوټیوب چینل چلول غواړئ دغه لپاره پته سو هم دغه اپلیکیشن چې کوم دي دا پته سو ډاونلوډ کوئ او دا ټول کار چې کوم د ډیر زیات زبردست کوي او کوم کاین ماستر چې کن جی بی ټی چې کاین ماستر چې کوم دی بده باندې ما هم ویډیو جوړه کړی او ملټي کیبورډ چې کوم دی بده باندې ما هم ویډیو جوړه کړی کوم ورګور چې دا نه ملويږي نو هغه چې کوم دی تاسو دا ډاونلوډ کولای شئ زما د ویډیو د ډسکرپشن نه خبر ډي یو سکرین ریکارډر چې کوم یو ډیکشنری چې کوم دا هغه هم تاسو د دې نه شي ډاونلوډ کولای یو ډیکشنری او ډي یو سکرین ریکارډر چې کوم دی هغه تاسو هم د دې نه شي ډاونلوډ کولای تاسو ځکه ډي یو سکرین تاسو تکرې دا هم ډیر زیات زبردست سکرین ریکارډر دی د چا سره یو کار نه کې هغه په بل باندې ټرای وکړي بل خبره ده چې کله تاسو د په ډسکرپشن کې لینک ورکوي د یو اپلیکیشن هغه لینک په تاسو د کوم ځای نه کاپی کوئ تاسو دا سي هغه اپلیکیشن ما کولاو کې به تاسو تکای دا 3 ډاټس چې کوم دي په دغه 3 ډاټس باندې چې کله تاسو کلیک کړئ نو تاسو سره راشي شیر په شیر باندې چې تاسو کلیک کړئ تاسو بیا په دې ځای کې دغه لینک چې کوم دی تاسو شي کاپی کولای او د مرګرو سره بیا شي شریکول په دغه طریقه باندې خنو یار دا ودرین ویډیو دغه سو زیات ضروری اپلیکیشن دي کوم اگر ته چې د دې باره کې معلومات نشته دي او هغه غواړي چې یار موږ د یوټیوب چینل جوړ کړو دغه اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کوئ دغه ټول ضرورت چې کوم دی دا به تاسو ته راځي او پکسارټ باندې چې کوم دی تاسو هم ټایم لاین شي جوړولې او کوم کین ماستر چې کوم دی به باندې تاسو خپل ویډیو ویډیټ کوئ په خپل براوزر چې کوم دی په باندې تاسو ډیر زیات هیوی کار شي کولای چې هغه په کروم باندې نه کیږي او وایټ سټوډیو چې کوم دا بریک تاسو د چینل ټول ډیټا دا یو ډیکشنری چې کوم دا بده کې تاسو کوم چې ډیپیکل ایمیلز وی هغه معنی چې کوم تاسو په پښتو کې شی راوستل نو دا او پکسل اپ چې کوم دا ام د ټایم لاین جوړولو د پاره دی نو دا ډیر زبردست اپلیکیشن دی دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې بیا ضروري انسټال کړئ چې تاسو یو یوټیوب چلول غواړئ یوټیوب کې چینل چلول غواړئ نو یار دا د نن ویډیو زمون چینل حسن دیول پر ضرور سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ تاسو ته بل مسله نه پاګی باندې کې موږ ته کمنټس نو د الله پامان